زیاته مننه د ټولو نه مخکې خو به زه ستاسو سره چې دی خپل یو څو قطعات چې دی هغه شریک کړم او دا یوه مزاحیه داسې یو قطعه به درته ووایم وایي چې هر سړي راښکلي تر خپل وس اغلا ته بډې وې هر سړي راښکلي تر خپل وس اغلا ته بډې وې چا کوزه چا جام چا شکور چا جیک په بډه کړی و هر سړي راښکلي تر خپل وس اغلا ته بډې وې چا کوزه چا جام چا شکور چا جیک په بډه کړی و او ما چې پرې ګمان د ایمانداره وطن دوست کوو هغه د ظالم زوی پکې دیک په بډه کړی و او نو وایي چې دا وطن جنت دی خو مزدوره د غټانو دی دا وطن جنت دی خو مزدوره د غټانو دی مونږ پکې غمونو له فریاد له پیدا شوي یو او مونږ د دې وطن په وسایلو څه حق نه لرو مونږ د دې وطن په وسایلو څه حق نه لرو مونږ خو زنده‌باد او مرده‌باد له پیدا شوي او یو بله قطعه ده وایي چې دا نظام بیخي په ټپو باندې ړوند دی دا نظام بیخي په ټپو باندې ړوند دی روغ او ساز بانډه کوي او غل ترې تښتي دا نظام بیخي په ټپو باندې ړوند دی روغ او ساز بانډه کوي او غل ترې تښتي د ژوندو مارچندخانو تول روان دی چې یوه دانه رانیسي شل ترې تښتي دا یو بله قطعه ده وایي چې زما لاسونه تش وو زما ډېره غریبي وه زما لاسونه تش وو زما ډېره غریبي وه نور هیڅ خبره هم نه وه زما او ورور په منځ کې زما لاسونه تش وو زما ډېره غریبي وه نور هیڅ خبره هم نه وه زما ورور په منځ کې او ورندار مې د ډېر وخت نه پکې کاڼي ټکوله اخر مو دیوال ووهو رسا د کور په منځ کې او یوه قطعه بله ده وایي چې اوښکو د سترګو مې ټیکاو نه کوو نه ودرېدی اوښکو د سترګو مې ټیکاو نه کوو نه ودرېدی زړه مې راډک شو د باران په سیر مې وجړله اوښکو د سترګو مې ټیکاو نه کوو نه ودرېدی زړه مې راډک شو د باران په سیر مې وجړله او پروت و په وینو کې لت پت بستی غاړې ته وه پروت و په وینو کې لت پت بستی غاړې ته وه د یو پښتون بچی تصویر ته ډېر مې وجړله او دا یو بله قطعه ده وایي چې هیڅ ګرم نه دی اغیار که مږدي ګوتې په مرۍ هیڅ ګرم نه دی اغیار که مږدي ګوتې په مرۍ چې رور را لپه سټ لګوي لور نه مې پرېږدي هیڅ ګرم نه دی اغیار که مږدي ګوتې په مرۍ چې رور را لپه سټ لګوي لور نه مې پرېږدي او په خدای که د ځنګل له منظرو مې سترګه سوځي په خدای که د ځنګل له منظرو مې سترګه سوځي خو سپي راپسې شوي د خپل کور نه مې پرېږدي او دا بله عقیده ده وایي چې ما وې هسې ویمه چې اوښان د چا په بډه وي ما وې هسې ویمه چې اوښان د چا په بډه وي څرنګه بیا هغه سړی بل ته ګوته ونیسي ما وې هسې ویمه چې اوښان د چا په بډه وي څرنګه به هغه سړی بل ته ګوته ونیسي او دلته کې سپین باس شي چې څوک ونیسي د غل ګوته دلته کې سپین باس شي چې څوک ونیسي د غل ګوته او غل شي هغه دلته چې څوک غل ته ګوته ونیسي او ما وې هسې ویمه چې اوښان د چا په بډه وي څرنګه به هغه سړی بل ته ګوته ونیسي دلته کې سپین باس شي چې څوک ونیسي د غل ګوته غل شي هغه دلته چې څوک غل ته ګوته ونیسي یو څو قطعات دا اخري قطعه به درته ووایم وایي چې څنګه به د امن پسرلي راشي څنګه به د امن پسرلي راشي داسې چې هر څه د اور په بیه وي او هلته به په نرخ د اوبو وینې وي چرته چې اوبه د اور په بیه وي ډېره زیاته مننه